سلامونه نیک هیله اسمت الله وحدت یم ویلکم ټو انګلیش کلاس د انګلیسي د ژبې ټولګي ته ښه راغلاست. دوستانو نن موږ تاسو پر هغه مواردو باندې خبرې کوو یا هغه کنورسیشن کوو موږ تاسو چې معمولا په مکتب پورې اړوند وي، سکول یا هم ښوونځی. راځو د درس طریقه په دې ډول د دوستانو زه یو ځلې ټولې جملې تکراروم، تاسو به غوږ راته کېږدئ. وروسته له هغه نه دویم ځل چې زه جملې تکراروم تاسو به یو ځای راسره تکرار کړئ او د دریم ځل لپاره به تاسو ټولې جملې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او بار بار به یې تکرار کړئ تر څو مو ذهن نشینه سي او په ذهن کې مو پاتې سي. Where we are، موږ چیرته یو. Where په معنا دی چیرته. Where we are، موږ چیرته یو. We are at school، موږ په ښوونځي کې یو. We are having class or lesson، که lesson راسي که class راسي مشکل نه لري، موږ درس لرو. We are having class or lesson، موږ درس لرو. Those are the school children، those are the school children، هغه د ښوونځي ماشومان یا زده کوونکي دي. What are we doing، what are we doing، موږ څه کار کوو یا موږ څه کوو. We are learning، we are learning، موږ درس وایو یا زده کړه کوو. We are learning a language، موږ یوه ژبه زده کوو. I learn English، زه انګلیسي زده کوم. You learn English، تاسو انګلیسي زده کوئ. He learns English، هغه انګلیسي زده کوي. We learn English، موږ انګلیسي زده کوو. You all learn English، تاسو ټول انګلیش زده کوئ. They learn Russian، دوی روسي زده کوي. We want to speak with people، موږ غواړو چې له خلکو سره خبرې وکړو. I want you to understand، زه غواړم چې ته پوه شې. Learning of language is interesting، د یوې ژبې زده کړه په زړه پورې ده. اوس دوستانو زه له سره څخه جملې تکراروم او تاسو به یې هم راسره تکرار کړئ. Where we are، موږ چیرته یو. We are at school، موږ په ښوونځي کې یو. We are having class or a lesson، موږ درس لرو یا یو درس لرو. Those are the school children، هغه د ښوونځي ماشومان یا زده کوونکي دي. What are we doing، what are we doing، موږ څه کار کوو. We are learning، موږ زده کړه کوو. We are learning a language، موږ یوه ژبه زده کوو. I learn English، زه انګلیسي زده کوم. You learn English، تاسو انګلیسي زده کوئ. He learns English، هغه انګلیسي زده کوي. We learn English، موږ انګلیسي زده کوو. دلته دوستانو دا جاري زمانه ده. We are learning a language، یعنی موږ په حال د زده کولو د یوې ژبې کې یو. دلته دا جاري زمانه ښیي. We learn English، موږ انګلیسي زده کوو. You all learn English، تاسو ټول انګلیش زده کوئ. They learn Russian، دوی روسي زده کوي. We want to speak with people، موږ غواړو چې له خلکو سره خبرې وکړو. I want you to understand، زه له تا نه غواړم یا زه غواړم چې ته پوه شې. Learning of language is interesting، د یوې ژبې زده کول یا د یوې ژبې زده کړه په زړه پورې ده. دوستانو له سره به له ځان سره تکرار کړئ له اولې جملې نه تر اخره پورې انشاءالله الرحمن. که چېرته مو ستونزه درلوده کولی سئ چې له موږ سره خپله پوښتنه د یوټیوب له لارې په کومنټ او د وټساپ له لارې کولی سئ چې د وټساپ د پوښتنو په ګروپ کې زموږ سره خپله پوښتنه مطرح کړئ. انشاءالله الرحمن په وخت سره به تاسو پوښتنو ته جواب درکول کېږي. Thanks for watching.